ووایا قرآن د قرآن میاشتا کلی خایستا د رمضان میاشتا کلی خایستا د رمضان میاشتا ووایا قرآن د قرآن میاشتا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لومړنی اوریدونکی مو حمیدالله جان و چې د زابل نه اړیکه نیولې وه. دوه پوښتنې درلودلې. لومړنۍ پوښتنه دا وه که د روژې په مبارکه میاشت کې د چا پوزه وینې شي او هغه وینه حلق ته ولاړه شي، روژه یې څنګه ده؟ په وینې سره روژه هله ماتیږي چې دا وینه حلق ته لاړه شي او د وینې خوند دا سړی بیا مومي. اما که د چا پوزه وینې کیږي یا یې خوله وینې کیږي خو دا وینه حلق ته نه ده رسېدلې، روژې ته هیڅ کم نقصان نشته. همدغه مسئله بحر رایق په دویم جلد کې 479 صفحه کې، هندیې په لومړني جلد کې 203 صفحه کې او علامه حسکفي رحمه الله په در مختار کې په دویم جلد کې 107 صفحه کې په تفصیل سره څیړلې ده. هغه لیکي اما اذا وصل فان غلب الدم او تساوی فسد والا لا. که کله دا وینه حلق ته وصل شي او د لاړو نه دا وینه زیاته وي او د دې ترڅنګ یا لاړو سره مساوي وي او د وینې خوند بیا مومي، نو روژه یې ماته ده. او که حلق ته وصل نشي نو هیڅ کم مشکل نشته دی. اما که د لاړو نه کمه وي، یعنی وینه د لاړو نه کمه وي، روژه پې نه ماتیږي، خو هلته بیا لیکلي دي الا اذا وجد طعمه. اما که خوند د وینې بیا موند نو بیا یې روژه ماته ده. دوهمه پوښتنه یې دا وه چې زما مور د روژې په مبارکه میاشت کې کانګې کوي، یعنی خوا یې ګرځي، استفراق کوي، په دې باندې روژه فاسدیږي که نه فاسدیږي؟ تقریبا ابن عابدین شامی رحمه الله په رد المحتار کې په دویم جلد کې 160 صفحه کې د قید 40 صورتونه بیان کړي دي چې په دې 40 صورتونو کې 2 صورتونو کې روژه فاسدیږي، متبقي 22 صورتونو کې روژه نه ماتیږي او نه فاسدیږي. خو زه به حاصل دا درته وایم چې بې له قصده قید کول دا د روژې ماتونکی نه دی. البته که چیرې د نخود د دانې په اندازه قی او یا له دې څخه زیات بیرته تیر کړي نو روژه یې ماتیږي، قضا پرې لازم ده. او که چیرې بې له قصده ځنې تیر شي نو په دې صورت کې روژه نه ماتیږي. علامه حسکفي لیکي وان زرعه القی وخرج ولم يعد لا يفطر مطلقا ملأ او لا، فان عاد بلا صنعه ولو هو ملء الفم مع تذكره للصوم لا يفسد. ابن عابدین شامی بیا د علامه حسکفي د دې عبارت لاندې لیکي ان كان ملء الفم وأعاده أو شيئا منه قدر الحمصة فصاعدا أفطر إجمعا لأنه خارج أدخله جوفه ولوجود الصنع. نو که بلا اختیار د چا قی کیږي د روژې ماتونکی نه دی. هو که قی د نخود د اندازې باندې یا د هغه نه زیات قصدن تیر کړه روژه یې فاسده ده، خو دا که بلا قصده تیر شي بیا یې هم روژه فاسده نه ده. دویم اوریدونکی مو مسلم یار صاحب و چې د سپین بولدک څخه اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې د کار په جامو کې لمونځ څنګه دی؟ الله تعالی په صورت اعراف کې انشاء الله 11 آیت کې فرمایي یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تصرفوا انه لا يحب المسرفین. یا بنی آدمه، ای د آدم اولاده واغوندئ جامې خپلې د هر لمانځه په وخت کې، عند کل مسجد، د هر لمانځه په وخت کې،
خوراک کوئ، څښاک کوئ، اسراف مه کوئ، ځکه الله رب العزت اسراف کوونکو سره مینه نه لري. نو ځکه فقهاو کرامو د کار په جامو کې که هغه د رنګمالي جامې وي، که هغه د مستریتوب جامې وي، که هغه د بنایي جامې وي، که هغه د اشپزي جامې وي، یا د خټو جامې وي چې خټکار وي، خټې جامو پورې نښتي، په دې جامو کې لمونځ مکروه بللی دی. او په دې باندې پوه شئ چې کراهیت یې تنزیهي دی، تحریمي نه دی. هندیه په لومړني جلد کې 109 صفحه کې او حسکفي په در مختار کې لومړني جلد کې 404 صفحه کې لیکي وصلاته فی ثیاب بزلة یلبسها فی بیته ومهنة ای خدمة ان له غیرها والا لا. او ابن عابدین الشامی بیا د دې لاندې لیکي والظاهر ان الکراهة تنزیهیة. نو کله چې خپل رب ته درېږئ ډېر په پاکو جامو باندې ودرېږئ. زه پوښتنه کوم د همدې خلکو نه، کله چې یو چارواکي څخه تاسو ورځئ آیا په همدغو جامو د هغه دفتر څخه ورځئ؟ کله هم نه. ښې جامې به اغوندئ، څو وارې به هندارې ته درېږئ، ځان به ګورئ او خوشبویي به پیدا کوئ، هغه به هم استعمالوئ. اما چې کله خپل رب سره ملاقات کوئ، خپل رب ته درېږئ، په داسې جامو کې مه درېږئ، په پاکو ستره او نظیفو جامو کې الله ته ودرېږئ. نو حاصل دا چې د کار په جامو کې لمونځ مکروه دی په کراهیت تنزیهي سره. بل اوریدونکی مو شفیع الله جان و چې ده هم د زابل نه اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه که یو چارواکی یا یو زورواکی راشي او دکاندار نه په زوره د خوراک یو څه واخلي، هغه روژه وخوري، دکاندار ورسره شریک دی که نه؟ کله هم نه. که یو څوک تاسو ته په عادي توګه راځي او تاسې په دې باندې پوهیږئ چې دا څه زه ورکوم دا روژه خوري او شرعي عذر هم نه لري، تاسو منع کوئ، مې ورکوئ. اما که څوک یې تاسو نه په زوره اخلي، ستاسو وس پرې نه رسیږي، بیا تاسو ته کومه ستونزه نشته دی. او پاتې شو د والدینو حقوق په خپل اولاد باندې، دا ډیر تفصیلي بحث دی. په دې 10 دقیقو 15 دقیقو کې زه دا تاته نشم کولی، خو صرف دومره اولاد ته وایم چې ستا مور هغه څوک ده چې هغې جړلي دي ته یې خندولی. ستا مور هغه څوک ده چې هغه ویښه پاتې شوې ده ته یې ویده کړی. ستا مور هغه څوک ده چې هغه وږې پاتې ده ته یې موړ کړی. په کم مخ باندې یا په کومه وجدان باندې نن د خپلې مورجانې په وړاندې درېږې هغې ته زشت خبرې کوي؟ یا خپل پلار چې نه شپه کتلې نه ورځ کتلې، مزدوري یې کړې، خواري یې کړې، سختۍ یې تېرې کړي، لږې او تندې یې ایستلې دي، تا ته یوه ګوله ډوډۍ او اوبه راوړي ستا په خوله کې درکړي، ته څنګه نن درېږې خپل د پلار په وړاندې او هغه ته بد رد وایي؟ الله وایي چې والدینو ته اف قدرې مه وایي. او دا تجربې ثابته کړي چې څنګه د چلند د مور و پلار سره و، همداسې چلند به ستا اولاد ستا سره وي. که ښه و د اولاد چلند به دې ښه وي، او که چلند دې ښه نه و د ستا د اولاد چلند به هم همداسې تا سره وي. ما تاسو ته ویلي دي چې عایز قرني په خپل یو کتاب کې لیکي چې یو ځوان خپل پلار په شا کړی او شپې غوښتلې چې په یو کوهي او څا کې ګزار کړي. کله چې هغې کوهي ته ورسوه، لاسونه او پښې ورته پرانیستلې چې په کوهي کې ورته یي، پلار ورته ویلې چې په دې کوهي کې ما مه غورځوه، ځکه دلته ما خپل پلار غورځولی دی. هغه خپل پلار سره همداسې کړي وو، نو اولاد ورسره همداسې وکړل. نو که مور و پلار سره مو چلند ښه و، احترام مو ورته کوه، عزت مو ورته ساته، ستاسو اولاد به ستاسو عزت ساتي. او که نه، نو بیا د خپل د اولاد نه هیڅکله د احترام، د قدر او د عزت هیله مه لرئ. وروستنی اوریدونکی مو بیت الله و چې د خوست ولایت څخه اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې ما مخکې له دې نه چې بلوغ ته ورسېږم روژه نیولې وه، خو هغه روژه مې قصدن وخوړله، په ما باندې کفاره شته که نشته؟ فقهاو کرامو د روژې د فرضیت د شرایطو څخه یو شرط بلوغ بیان کړی دی. نو لحاظه تر څه وخته پورې چې یو څوک بلوغ ته نه وي رسېدلی، پر هغه کس باندې روژه نه ده فرض، نه د ادا په اعتبار سره او نه د قضا په اعتبار سره.
او دا خو ښکاره خبره ده چې کفاره به هغه وخت لازمیږي چې پر ده باندې روژه فرض وي او په ده ستا باندې چې دا مخکې د بلوغ نه د روژه نیولې او قصدن یې خوړلې قضا هم در باندې نشته ځکه چې د ماشوم نفلي عبادت د بالغ کس د نفلي عبادت په شان نه دی چې په شروع سره په ده باندې لازم شي وجب النفل بالشروع دا په بالغانو کې دی په نابالغو کې نه دی نو لحاظه که یو ماشوم بلوغ ته نه وي رسېدلی روژه یې نیولې وي فرضي قصدن یې اخري نه پر هغه باندې قضا شته او نه په هغه باندې کفاره شته دی عاجز منګل و چې د متحده عربي اماراتو څخه یې اړیکه نیولې وه 2 پوښتنې درلودلې لومړنۍ پوښتنه یې د دندانسې په هکله باندې وه د روژې په مبارکه میاشت کې خو د مسواک په استعمال کې کومه ستونزه نشته دی همدارنګه هغه پوستکی چې دا په خپلو غاښونو باندې استعمالوي په دې کې هم روژې ته کم نقصان نه رسیږي خو کومه ترخې اوبه چې دي بهتره او غوره دا ده چې هغه تیرې نه کړي لرې کړي او څوک چې د جریان تکلیف لري هغه به که داسې معذور وشمیرل شي یعنی هر وخت وي داسې وخت په هغه باندې نه راځي چې دا عذر هغه ته موجود نه وي هر مانځه ته د بیل بیل اودس کوي خو دا موجب د غسل نه دی بل اوریدونکی مو نعمت الله و چې د لوګر ولایت څخه یې اړیکه نیولې وه 2 پوښتنې درلودلې لومړنۍ پوښتنه یې دا وه چې سرسایه باید کله ادا کړی شي د سرسایې د وجوب وخت د اختر د ورځې د ګهیز له ختلو څخه مخکې دی لیکن که چیرته څوک د اختر له ورځې څخه مخکې ادا کړي اگر که د روژې د مبارکې میاشتې په هره ورځ کې وي نور سرسایه ادا کیږي لیکن بیا هم غوره دا ده چې د اختر په ورځې عیدګاه ته له تللو څخه مخکې ادا کړي صاحب د هدایې په لومړني جلد کې 193 صفحه کې باب صدقة الفطر کې لیکي چې غوره دا ده چې د خپله سرسایه د اختر په ورځ مخکې د وتلو نه عیدګاه ته ادا کړي اما که په ده یې مخکې کړه یعنې د روژې په مبارکو میاشتو کې په کومه ورځ کې ورکړه هم جایز دی ځکه لأنه ادا بعد تقرر السبب فاشبه تعجیل فی الزکات مشکل نشته او همدغه مسئله هندیې په لومړني جلد کې 192 صفحه کې په 8 باب کې چې دا باب په صدقې فطر کې دی هم په دې کې په تفصیل سره شوی او دوهمه پوښتنه دا وه که څوک د سجدې په حالت کې دواړه پښې پورته کوي لمونځ یې څنګه دی نو که په ټوله سجده کې د ده دواړه پښې اوچتې وي لمونځ یې فاسد دی لمونځ یې صحیح نه دی ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله له طرفه ماته دا امر شوی چې زه په 7 اعضاو باندې سجده وکړم چې په هغو کې قدمین هم شامل دي یعنی دواړه پښې که په ټوله سجده کې اوچتې وي لمونځ یې صحیح نه دی بل اوریدونکی مو محمد جان و چې د لوګر ولایت څخه یې اړیکه نیولې وه 2 پوښتنې وي لومړنۍ پوښتنه یې د انګورو په هکله باندې وه چې ځینې بزګر په انګورو باندې دوا شیندي او هغه انګور غټوي دوی لپاره دا کار شرعاً څنګه دی که د مشتریانو همدغه غوښتنه وي د دوی نه چې موږ ته همداسې انګور راکړه او ټول په دې باندې خوښ وي مشکل نشته اما که په دې دوا سره د انګورو کیفیت له منځه ځي خوند یې له منځه ځي پوستکی له منځه ځي او د خوړونکو دا غوښتنه هم نه وي دا کار دوی لپاره مناسب او صحیح نه دی او د غواګانو لپاره تعویض دا خو په ګڼو خپرونو کې مونږ څېړلی ویلیم دی چې هغه کسان چې د تعویض د جواز قائل دي هغوی وایي چې په تعویض کې به یا د الله نوم لیکل کیږي یا د الله صفات یا قرآني آیتونه یا هغه دعاګانې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منقولې دي هغه کسان دا وایي چې د تعویض په جواز باندې قائل دي نو تا نه پوښتنه کوم یو څوک چې په یو کاغذ کې د الله نوم لیکي یا قرآني آیتونه لیکي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه معصورې دعاګانې لیکي او د غوا په غاړه یې زړندۍ یا په لکۍ باندې شرعاً دا کار څنګه دی تا نه پوښتنه کوم او دوی که پکې د نمرود و شداد و فرعون نومونه لیکي دا شرکي تعویضونه دي دې لپاره د اسلام په مقدس دین کې کم اصل نشته وروستنی اوریدونکی مو احسان الله قلمیار و
چې بولدک نه اړیکه نیولې وه. پوښتنه یې دا وه چې د روژې په مبارکه میاشت کې که د چا غاښ ډېر سخت درد کوي ویستلی هم نشي، دې لپاره د درملو استعمال څنګه دی؟ دا مسئله موږ په ګڼو خپرونو کې څېړلې ویلیم دي که د روژې په نیولو سره د چا مرض زیاتیږي یا د روژې په مبارکه میاشت کې مریض دی که روژه ماته نه کي، سخت درد، تکلیف، حتی هلاکت د یوې عضوې سره مخامخ کیږي، روژه دې وخوري. نو تاسې یو مسلمان ډاکټر ته مراجعه وکړئ چې هغه د غاښونو متخصص وي. که داسې یو درمل هغه تاسو ته درکولی شول چې د تیرولو نه بغیر په هغه باندې ستاسو د غاښ د درد تسکین کېده نو هغه استعمال کوئ، او که چاره مو نه وه او د ډاکټر هم دا مشوره وه درته نو بیا درمل وخورئ، یوه ورځ قضایي راوړي. ووایه قرآن د قرآن میاشت ده ښکلې ښایسته د رمضان میاشت ده ښکلې ښایسته د رمضان میاشت ده. ووایه قرآن د قرآن میاشت ده ښکلې ښایسته د رمضان میاشت ده ښکلې ښایسته د رمضان میاشت ده. یو حرف د قرآن باندې نیکی لس چنده ده ورکه هاسې نشه چې قرآن نوی بې پنده ده. یو حرف د قرآن باندې یوه نیکی لس چنده ده ورکه هاسې نشه چې قرآن نوی بې پنده ده. دا د شب قدردان میاشت ده ښکلې ښایسته د رمضان میاشت ده. ووایه قرآن د قرآن میاشت ده ښکلې ښایسته د رمضان میاشت ده ښکلې ښایسته د رمضان میاشت ده. نفل یې ثواب لري د فرض په نورو میاشتو کې، فرض او یا فرضو په شان په نورو میاشتو کې. نفل یې ثواب لري د فرض په نورو میاشتو کې، فرض او یا فرضو په شان په نورو میاشتو کې. رحمت د مغفرت خلاص له نیران میاشت ده ښکلې ښایسته د رمضان میاشت ده. ووایه قرآن د قرآن میاشت ده ښکلې ښایسته د رمضان میاشت ده ښکلې ښایسته د رمضان میاشت ده. پاک رسول فرمایي په دې میاشت کې څلور کار ډېر کړئ، ګواهي د لا اله الا الله او استغفار ډېر کړئ. دریم سوال د جنت کړئ، څلورم پناه له نار ډېر کړئ. پاک رسول فرمایي په دې میاشت کې څلور کار ډېر کړئ، ګواهي د لا اله الا الله او استغفار ډېر کړئ. دریم سوال د جنت کړئ، څلورم پناه له نار ډېر کړئ. هلی رانه زیدا د ارمان میاشت ده ښکلې ښایسته د رمضان میاشت ده. هلی رانه زیدا د ارمان میاشت ده ښکلې ښایسته د رمضان میاشت ده. ووایه قرآن د قرآن میاشت ده ښکلې ښایسته د رمضان میاشت ده ښکلې ښایسته د رمضان میاشت ده. کړي راځي قرآن او روژه دواړه شفاعت د چا، خو چې ښه عمل وي ورسره او هم ښه نیت د چا. کړي راځي قرآن او روژه دواړه شفاعت د چا، خو چې ښه عمل وي ورسره او هم ښه نیت د چا. خو چې ښه عمل وي ورسره او هم ښه نیت د چا. نیکان به بخښل کېږي د غفران میاشت ده ښکلې ښایسته